امام بخاری رحمت الله علیه الادب المفرد کې روایت را نقل کړی دی. فرمایي تیرو نبی علیہ السلام فرمایي تیرو امتونو کې یو سړی سپی ساتلی و، ملمانه ورکره کور ته راتلل، د خپل سپی پوه کړله چې ډیر قدردان ملمانه مې راځي غاپې بنا. ملمانه چې کله راغلل سپی خاموشه و، خو د سپی په ګیډه کې دننه واړه واړه کوتریو. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي هغه ملمنو پسې د مور په ګیډه کې دننه غپل شروع کړل. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي كذلك يفعل سفهاء امتي بعلماء امتي. زما د امت سو بیوقوفان به دقه شانتي زما د امت په علماء پسې غاپي. داسې مکوئ ورونو او علماء ورونو تاسو مخه فکیږئ، تبلیغ والا ورونو تاسو مخه فکیږئ، د افغانستان د امارت اسلامی مجاهدینو تاسو مخه فکیږئ. اې د جمعیت